لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. الله د نور نعمتونو په څنګ کې د یو خاص نعمت ذکر کوي چې هغه رالیږل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. فرمایي لقد من الله على المؤمنين، یقینا احسان کړی الله په ایمان والا و باندې، یقینا احسان کړی الله په ایمان والا و باندې. اذ بعث فيهم رسولا، هغه وخت چې راویلې ده په دوی کې پیغمبر، من انفسهم د دوی د نفسونو نه، یتلو علیهم آیاته، چې لولي په دوی باندې د الله آیاتونه، ویزکیهم پاکوي دوی لره د ګناهونو نه، ویعلمهم الکتاب والحکمه، او خی دوی ته تعلیم ورکوي د قرآن او د سنت. حکمت نه مراد سنت، کتاب نه مراد قرآن. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، او اگر چې و دوی وړاندې نه په ګمراهۍ ښکاره کې، یوازې په خانه کعبه کې 360 بتان ایښودل شوي، دا هغې ټولو به تعظیم کېده، دا هغې ټولو په نوم به چې دی نو نذرانې او منښتې کېدلې. الله فرمایي د نبي د راتلو په وجه باندې دې مصیبتونه نه خلاص شولې. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، امام علوسی د ولی الدین عراقی نه نقل کوي، هغه نه چا پوښتنه وکړه چې بشریت او دارنګې عربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم څوک نه مني، هغه څنګه دی؟ نو هغه ویل چې هغه کافر دی. چې څوک د هغه عربیت نه مني کافر دی، او که څوک د هغه بشریت نه مني هغه هم کافر دی. دا امام علوسی د ولی الدین عراقی نقل کړي دي. نو څنګه چې زمونږ د هغه په رسالت باندې ایمان فرض دی، دارنګې د هغه په عربیت باندې ایمان ساتل هم فرض دي، او د هغه په بشریت باندې عقیده ساتل هم څه دي؟ فرض دي. فرض اولما اصابتکم مصیبه، آیا هر کله چې ورسېده تاسو ته تکلیف، نو ولې خفه کېږئ؟ قد اصبتم مثلیها، یقینا تاسو رسولی او دوچن د هغې تېر کال باندې بدل کړي. خو چې نن تاسو ته تکلیف ورسېده نو تاسو ویئ قلتم انا هذا، نو وایي دا هم د کوم طرف نه شو؟ هغه چې مړ کېده، هغه چې بندي کېده، هغه څه؟ نو که ته نن زخمي شولې، تا چې نن شهید پیدا شو، ته ولې وایي انا هذا؟ دا د کوم ځای نه شو؟ او بیا تپوس ته څه ضرورت دی؟ قل هو من عند انفسکم، ورته ووایه دا د طرفه د نفسونو ستاسو نه دی. د دې درې مطلبه دي، درې. یو دا چې دا غم تاسو ته ستاسو د ځانون نه ځکه راغی چې تاسو موټل پرېښوده. ولې پرېښودله؟ اذ تحسونهم باذنه حتی اذا فشلتم، تاسو هغه ځای پرېښوده، د هغې ځای د پرېښودو په وجه باندې دا تاوان درته ورسېده، نو دا ستاسو خپل دی. دویمه توجیه چا بله کړې ده، هغه دا چې ما تاسو ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم احد ته جمعې ورځ وه، سهار راووته، جومات کې د صحابهو سره مشوره وکړه. ځینو کسانو ویل چې همدې نه به دفاع کوو، لیکن ځینو ویل چې بار ته وځو. نو دا خو ستاسو تقاضا وه. او درېیمه توجیه چې هغه هم ډېره مزهداره ده، هغه د بدر د بندیانو په رابطه باندې چې کله نبي علیه السلام مشوره واخیستله چې دا وژنو او که د دې نه فدیه واخلو، خو چې فدیه اخلو بیا به په راتلونکي کال یا وروستو د هغې په مقابل کې به بیا شهیدان ورکوو. دا ورته ویلو. هغې د پاسم صحابهو دا رایې خوښه کړه چې اوس به ترې نه څه واخلو، فدیه واخلو، خیر دی که موږ شهیدان وشي نو پروا نشته دی.
دا وساس تمنا وا وسوره خپکه نو هو من عند انفسکم کې دا درې توجیهي یا تاسو راوتلې یا دې پر خود یا پتیر کال ول تاسو په دې راځي شی وای کنه چې نبی علیہ السلام تاسو ته ویل چې دې اخلي نو بیا به د دې په برابر باندې څور کوي شهیدان ورکول تاسو منلې وکړه ان الله على كل شيء قدير كما الله پارشي باندې قدرت والا وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله اصل مؤثر الله دې او سبب استاسو لا کار کردګی دا دواره ته نه پځای دي هغه چې ورته تاسو ته تکلیف هغه ورځ مخامخ کېدو دوړلو باندې دا د الله په حکم وليعلم المؤمنين او بل دې د پاره چې دې ایمان والا وليعلم الذين نافقوا او د دې لپاره چې دې شي منافقان دا شریک سب کو یو ځای وسیدلې منافق او مخلص معلوم نو دا حالت مخ تراغه په دې باندې مخلص مسلمان او منافق څه جدا شو وقيل لهم او قویل شو دې منافقان او تعالوا راشي قاتلوا في سبيل الله وجنګي دې الله په لار کې او کله الله د راضي کول لپاره نه جنګي نو دومره هو کوي کنه اوید فرو یا راشه دې خپل کلینا دې خپل کورن په دفاع وکړي کنه یو اول مقام دی اول مقام د الله د رضا لپاره جنګیدل دا دویم مقام خو به کړی دې لپاره کوي چې رضما بیزتی ونی نو کاغه اول د سنې دا دویم خو ځان کې پیدا کوي کنه دشمن چراغ مستا کولم تعالی چې کې زمام تعالی چې کوي تا سامان مړي زمام مړي نو کنور څنګه کې دفاع وکړه دې منافقانو سره لو نعلم قتالا کمن په جندل قتال سمانا من د جنگ په طریقه پوهېدل او دا پوهېدل چې دا رښتې جنگ دی نن موږ تاسو سره مرګري شيو خو من په جنگ باندې پوهېږو نن څه په مرګري او دیمه توجیه لو نعلم قتالا کمن پوهېدل چې دا قتال په سبیل الله دی من به تروڅو دا مسلمان کوشیدا دا خو برادر کوشیدا دا ورور وجنه ده دا باندې د کنه دا ورور وجنه ده او دا برادر کوشیدا دا ورور وجنه ده دا نمونه فکری په دې ته تبع ځان نه جهاد نه رسته کی لو نعلم قتالا کمن پوهېدل په جنگ باندې جنگ نه خبر او په جنگ پوهېدل چې جنگ څنګه کیږي لتبعناکم او یا من پوهېدل چې دا رښتې جهاد په سبیل الله دی نو لتبعناکم دا خو صرف ظلم دی او دارنګي برادر کوشي ده هم للکفر یومئذ دوی کفر تا په دغه ورځ باندې اقرب او زیات نږدې دي منهم د دوی نه ایمان تا سوال دار عزیزین کی چې دوی که سر نه ایمان وونه نو د دې سمانا چې په دې ورځ باندې د کفر تا زیات نږدې دي د نږدېوالي دوی نه ایمان تا دوی خو نږدېوالي ایمان ته وونه د مؤمنان نه وکړه څوک منافقان دلته د ایمان نه مراد هغه ایمان لسانی دی د دین وړاندې دې په جبر مسلمانانو په مخ کې څخه کاو ایمان او په دې ورځې هغه کفر لسانی ته د ایمان لسانی نه څو زیات نږدې و د زړه خبره نه ده زړه په حال باندې خدای دې کافر په د دین وړاندې دې داوی په جبر څه کولې د ایمان و چې کله دې یې راغله نو په دې وخت کې اظهار د کفر تا په جبه باندې زیات نږدې و د اظهار د ایمان نه په جبه باندې دې وخت کې هغه زبانی ایمان نه څو ورتیو په ځلم تکل اظهار د کفر کاو یقولون وای یا قائم فقل قلوبهم ما لا تدي قلوبهم هغه چې نو دې کوړونو کې الله په کویږي هغه تبع چې دې پټي الذين قالوا لاخوانهم
دا الذين خبر ده هم د پاره هم الذين قالوا لاخوانهم دا هغه کسان دي چې ویلې خپلورونو ته وقعدوا بخبر الناس لو اطاعونا کدی زمک منلی زمین اطاعت کړه ما قتلو نبو وجل شوی دوی بل فترهو انفسکم الموت چې په دې شیانو باندې جنگ مخنه ولیکي او په جهاد باندې تک باندې سره مرګ خلاصيږي او ورته وایا لري کله ځان مرګ سزا نه مرګ خلاص کته ول تمرې تاسو څومره مړ تاسو یوم څنګه کې نو کړ ان کنتم صادقین کای تاسو رښتینی بل په دې مرخه پکېږي ولی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ګمانونه کې پاکستانو چې ویل شوی د الله په لار کې امواتن دا بسلو امواتن کسائر الاموات د سیمړي له نور مړ شانتا بل احیاءن بلکې دې ژوند دي په جنت کې عند ربهم فنذر ذی یرزقون خوراک کولای شي نور مسله ما بقره کې مکمل تشریح کړي وا فرحینا بما تاهم الله خوشالي کوونکی په هغه نعمتونو چې الله ورکړي دوی ته من فضله د خپل مهربانۍ نه سمعنا روحونه د شهداو هغه د شنو مرغانو په ججرو کې ورنوځي او تصرف فی الجنه جنت کې سریږي د جنت ته میوونه خوراک کوي د جنت ته وګونه کار کوي او بیرته د عرش لاندې قرادي ته واپس راځي د دې جنت دغه جن مراد دی د نورو مړو په برزخ کې جون د نه لري چې دغه روحونه جنت ته لاړ شي دغه روحونه جنت کې نه دي لیکن شهدا او روحونه کوم ځای کې دي جنت کې ويستبشرون بالذين يتقون ويستبشرون بالذين زیر باقی پاردا کسانو کی لم يلحقوا چې نجر سیدل دویتا من خلفهم درستنا الله خوف علیهم چې نبویرا خطیبان ولا هم يحزنون نبلی غم جنوی يستبشرون بنعمت الله نعمت من الله زیر باقی فنعمت الله تعالی باندې وفضل او فضل دا غسرا وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وبشك الله نزا کوي اجر المؤمنانو لفظي ترجمه دا نور تغوري ويستبشرون بالذين ذي جمله دو توجيهي لمنه توجيه مراد الذين لم يلحقون هغه اولاد د دوی دي هغه خپلوان د دوی دي هغه ملګری د دوی دي چې په جهاد کې ورسره شریک دي خو لامړن دي شهیدان شوي نه دي بالذین لم يلحقون مراد هغه خپلوان هغه اولاد او هغه مسلمانان چې د دوی سره په جهاد کې شریکو خو دوی شهیدان تو هغه لا شهیدان نه دي اوس معنا ته ګوري زیر اخلی دوی په بارا د هغه کسانو کې چې لا دوی پیدا شوي نه دي معنا شهیدان شوي نه دي الله رب العزت دوی ته خبر ورکړي چې هغه ستاسو مرګري په جهاد کې لګیا دي هغه شهیدان شو نو تاسو سره داخل کو مطلب باندې ورته لن يلحقون مراد هذا ملګری هذا مجاهدین هذا رشتہ دار چې په جنگ کې وسه شریک وو دای ته شهیدان شو هغه لا شهیدان شوي ندي دا غي مبارک د الله رب العزت نذیر اخلي معنا الله ورته زیر ورته استاد هغه ملګری ماغه چې jihad کې لګیا دي چې هغه شهیدان شي نو تاسو سره یو ځای کو لن يلحقون مراد دا یو ترجمه ده دیمه ترجمه بالذین لم يلحقون مراد عام مؤمنان دي دا د خپلوان مجاهدین نه دي مراد عام مؤمنان سمعنا دا شهیدان چې کله جنت تلاش
او دای په دې پوه شي چې اصل سبب د جنت ته داخلېدو څه د ایمان دی. ځکه اصلي سبب همدا دی، شهادت په درجات لپاره دی. بنیادی شی چې جنت ته د تلو دی هغه څه دی؟ ایمان دی. او دې مؤمنانو چې په الحمدلله ایمان شته، نو دې زیری اخلي د الله رب العزت نه په نعمتونو باندې. او بل په دې خبره باندې چې اصل سبب د جنت داخلېدو په ایمان دی. دې خلکو ایمان شته، نو دا هم چېرته راځي؟ جنت ته به راځي. او چې جنت ته راځي دې پکې ته ګورئ الله خوف په دې ترجمه کې لام اجلیه کې مقدر دی، لئلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د دې وجنا چې نه به وي یره په دوی باندې او نه به غمجن وي، ځکه اصل سبب د نوتو په جنت ته دی ایمان. ورته دی نبی ابو لم يلحقون مراد پر لومبنۍ ترجمه باندې هغه د جهاد مرګري دي. نو دې زیر اخلی معنا الله رب العزت او تذکر ورکړي چې هغه تاسو رشتہ دار، هغه تاسو مجاهدین چې د مختلفو اطرافو نه راجمع کړي، هغه جهاد کې لګي دي چې شهیدان شي، نو تاسو سره تکم یو ځای کم. نو لما لم يلحقوا دا تعبیر د هغه مجاهدین نه شو چې د سره په جهاد کې شریک وو خو شهیدان شوي نه دي. په دویمه توجیه کې مراد د دین عام مؤمنان دي، او په دې الله خوف علیهم کې لا باجلیه بمانو معنا دادا دوی زیری اخلی د الله نه په نعمتونو باندې. او چې دا پر پټ او تقوله جېدله چې اصل سبب د جنت ته د داخلېدو هغه په ایمان دی، نو دا مؤمنان چې کله مړ شي دا به جنت ته راځي او په دوی به د الله د خوا نه سیره او غم نه وي. نو لما لم يلحقوا دا تعبیر شو د عامو مؤمنانو نه. اوس راځو الله خوف علیهم ولا هم يحزنون کې دوه توجیه دي. یوه توجیه دا ده چې دا الله خوف علیهم دا د لما يلحقون بدل اشتمال. د لما لم يلحقون سره بدل کوم بدل اشتمال. نو بیا دا مبشر بهی ده از دیر بعد مجاهدین مبارک تصور کولی شي په دې الله خوف علیهم ولا هم يحزنون. په دویمه توجیه کې د یستبشرون مفعول محذوف دی او الله کې لام دی معنا لله معنا زیر ورکولی شي دوی ته په ډېرو نعمتونو باندې. هغه ډېر نعمتونه څه دي؟ فرحین بما آتاهم الله من فضله، فرحین بما آتاهم الله من فضله. او د دې زیری ولې ورکولی شي؟ ځکه لأنهم لا خوف علیهم ولا هم يحزنون، لئلا خوف علیهم ولا هم يحزنون. د دې وجنه چې په دې نه یره شته او نه دې غمجن دي. دا دو جملې خلاړې. اوس درېمه جمله ويستبشرون بنعمة من الله. دا یا جمله مستانفه ده. څنګه په مخکې آیات کې استبشار نور مجاهدین ته او استبشار هغه نعمتونو د نور مجاهدین باندې، او ويستبشرون بنعمت الله چې استبشار دی خپل ځان لپاره. هغه استبشار د چا لپاره؟ د لما لم يلحقوا لپاره، د لم يلحقوا لپاره. او دا استبشار د چا لپاره؟ د ځان لپاره. او دیم توجیه په یستبشرون کې دا د مخکنی نه بدل تاکید لپاره دی. سمعا هغه استبشار د شهداو او دا استبشار د ځان لپاره. نو په دې تقدیر باندې تکرار مرانه او معنا صحیح راوتله. خپل حالت معلوم شو او د نور شهیدانو حالات متصل شو معلوم شو. یستبشرون بنعمت من الله، زیر باقی په نعمت الله تعالی باندې او په فضل سره
وان الله لا يضيع اجر المؤمنين وبشك الله نزای کوي اجر د ایمان والاو الذين استجابوا لله. د دې جملې ارتباط د مخکې سره مخکې استبشار د شهداو لپاره اوس استبشار د مجروحینو لپاره. مخکې استبشار د شهداو اوس د مجروحینو. هغه شهید شوی نه دی او زخمي شوی دی هغه لپاره څه دي؟ الذين استجابوا لله والرسول هغه کسان چې وی معنا حکم د الله او د پیغمبر من بعد ما اصابهم القرح پس هغه چې رسیدي واغې ته زخمونه للذین احسنوا منهم لپاره هغه کسانو چې اخلاص کړی د دوی نه واتقوا او ځان ساتل لري د مخالفت نبی نه اجر عظیم لوی اجر دی. لکن لپاره لوی اجر پاتې شو. منشد نزول سوا دو خبرې دوا. یو خبره دا چې دا زیاد تفاسیر را نقل کړی دا چې کله د احد جنگ وشو صحابه مدینه ته راغلل او ابو سفیان د خپل لښکر سره مکې ته روان شو. حمراء الاسد مقام ته چې ورسېدو نو دلته د دوه توجیه څوک وایي ابو سفیان پوښتنه وکړه چې په دې جنگ کې محمد صلی الله علیه وسلم ژوندې پاتې شوی دی کمل دی هغه ته ژوندې دی وی ابو بکر وی ژوندې دی وی عمر وی ژوندې دی وی علي وی ژوندې دی. نو هغه دې من کړی څه حسای خدای چې دا ژوندې نه موږ څه وکړو راځي چې بیا نو دا خبر راوړ جبريل رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا غي نه بعد نبی رسول الله आवाज وکړ چې هغه کسان چې پرون ما سره په جنگ کې مرګري شوی دی شریک شوی دي هغه کسان راوړي. نو په یو روایت کې هغه کسان دی بلکې دوه وایي کاری کې څو ډیر زخمی هم راوړي او تر دې پورې کې یو څه د خپل دتو ځوان نه درلود بل څه ویل چې ما په شاکه په ما ورسره ځکه نبی رسول الله دې جما خلک برازي چې پرونو مکه او دیم دا چې کله نبی رسول الله مدینه ته راغی نبی رسول الله سره سوچ پیدا چې هغه نه داخله څخه ورته پیدا کی د دې لپاره چې ضرورت ختم شاوه دې چې راځي ورته شزو او دیم واقعیا د دې ذکر کوي چې کله د مدینه د احد جنگ ختم شو هر څوک په خپل طرف روان شو. ابو سفیان ویلا چې زمونږ استاد کو دیم جنگ با په بدر باندې کال نو په دې دوه صورتونو کې صحابه تیار شو. حمراء الاسد تملاک مخکنه خبره شي او بل تملاک په پرتنی روایت باندې شي آلتا دشمن پڑے کہ اللہ یہ رواج چولا یاد حمراء الاسد مقام نہ وہ تقصیدل یاد مکینہ بڑ تراون وطن اور بنے توجیبانی حمراء الاسد نہ وہ تقصیدل اور سنے توجیبانی د مکینہ راون وطن صحابہ دال تمیلیوی ائی کی تجارتونه وکړه غټي وکړه واپس لوګ رمټ واپس رام فاتح دیمن کې وټه کې بل وای چې الذين قال لهم الناس ان الناس دا الناس مراد سو کوئی دا ابو نعیم مسعود عن ابو نعیم بن مسعود او یا نعیم بن مسعود یا ابو نعیم بن مسعود او یا نعیم بن مسعود یو کی ابو راغله بلکې فخر نعیم راغله دا ابو سفیان متفقی ورکړي چې ورشه او مدینه منوره ته او صحابه زمون نووي را ورته وایي چې هغه ډېر لخر جمع کړی دي او دا تاسو داغي مقابله نشي کولای او یا یو قافله را روانه کله چې حمراء الاسد مقام ته غره ورسېدله دا ابو سفیان د تاسو کې تاسو چرته دي هغه چې مونږ کومه تجارت او کار مدینه ته ځو وی خاص مدینه ته لاړ شي نو بیا د چوکۍ چې ان هغه ته وایي چې ابو سفیان لخر را جمع کړی او تاسو داغه مقابله کول سوال نه لري نو مراد الناس مدار او هغه کې یو تن معبد په نامه باندې
هغه ابو سفیان ته ویلا چې صحابه قاریدل ایمان ولا قاریدل دي تاسو دا غي مقابله سوال نه لري د دې په اورېدو باندې هغه دغه روان کړل او تقیدل معبد خدای الذين كفروا قال لهم الناس شويل هغه تخلقوا مرادنا یا ابو نعیم بن مسعود دے یا نعیم بن مسعود او یا هغه قاتلا ان الناس قد جمعوا لكم یقینا خلق جمع شوی تاسو ته مرادنا ابو سفیان دا مرګری فخشوهم يروا خيرنا فزادهم ایمانا نزيد کذل ایمان وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل پورے دے موږ پر الله او بهترین ذمہ دار دې امدادي دې الله دا کلمه اول ابراهيم عليه السلام ویلی وا او رسول بیا دې صحابه ویلا فانقلبوا بنعمت من الله فسراو ګرځي دوی په نعمت الله باندې معنا په حاصلولو د نعمت الله باندې وفضل او فضل سره تجارت یو غټه وکړي لم يمسسهم سوء شون رسیدا کوئی تا نو رسیدلا ته تکلیف وتبعوا رضوان الله او تابع شو رضا مونږه د الله الله مالک دې فضل وی انما ذالکم الشیطان یقینا دا خبر راوړونکې کاکاتلې او کدارنګي نائم مسعود وی یو خوف اولیاءه ویروی ایمان والا ولرا د خپل دوستانو نه معنا چې تغلطونه کوي ګرداونه وکي یو خوف اولیاء خپل دوستان یې راول نا یو خوف المؤمنین عن اولیائه يروني مؤمنان د خپل دوستانو نه چاغي ډیر قوت لري تاسو دغه مقابله نشئ کولای فلا تخافوهم فاسمعوا تاسو دا غینا وخافون الله ازمان اورېږي ان کنتم مؤمنین کایتا ایمان والا ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فسلوا الكفر غم جننے کی تعالی کسان چې کوشش کوي په کارونو کفر کې انهم لا يذر الله شيئا یقینا دوی ته ضرر نشي رسول الله ته يريد الله واري الله يجعل لهم حظا في الاخره چې او نظر دې پاتې نه کې الله دې لپاره څه سب اخرت کې ولهم عذاب عظیم او دې لپاره عذاب دی ان الذين اشتروا الكفر بالايمان بشکا کسان چې غره کفر لپاره مقابل ایمان کې سمانا الله رب العزت استعداد ایمان ورکړ استعداد د کفر ورکړو دې استعداد د کفر په کار باندې واچو او استعداد ایمانی هغه ځای نو دا اشتراک ولا د کفر مقابل د چا کې د ایمان کې هغه دا جواب د کفر مقابل د ایمان کې یا اشتراک معنا د غوړوالي سره هغه چې غوړه کفر مقابل د ایمان کې لن یذر الله شیئا اچری تک ضرر نشوي سوال الله ته ولهم عذاب الیم او دې پر عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا ګمان دې نه کیا کسان چې کفر کړي دي انما نملي لهم دا ما مستریه دې نملي په معنا د املا او د مهلت ورکولو چې بشکا مهلت ورکول زما دوی تا بشکا مهلت ورکول زما دوی تا خیر لانفسهم دا غوړه دې د دې ځانونو لپاره دا ګمان دې نه کوي چې ګنه د ازما مهلت ورکول د دوی تا دا د دې لپاره څه دي غوړه نه دي انما نملي لهم یقینا منګه مهلت ورکو دوی تا لیزدادوا اسما دې د لپاره چې ګناه زیاته شي ته تعریف کرا دي بهترین سره څوګه من طال عمره وحسن عمله چې وو عمر زیات او عمل نه خینا کار کړي هغه دي چې عمر زیات او عمل بد لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهين او تدې په عذاب ساکون کې ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه والسؤال دار ازي چې الله رب العزت امده کې داخله ولې مؤمنان کوي چې په باندې jihad کې خدا الله فرمایي ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه ندى الله چې پریدي ایمان والا فاغه حالت باندې چې تاسو پاغه د ګمګه تزا کې نه پریدي حتى يميز الخبيث من الطيب تر دې چې بیل کې پلیت پاکنا خبيث منافق خبيث کافر طيب مسلمان مومن
ښه څنګه وکړو